نو زه له خیر سره موږ تاسو دوستانو نن له خیر سره چې راځو هوم ټاب شروع کوم. هوم ټاب څه ده دوستانو؟ موږ تاسو سره هغه ټاب ده چې ډېر کاربورد ترین ټاب په ورډ پروګرام کې چې ده هوم ده. په دې هوم ټاب کې موږ تاسو ډېر زیات کارونه کولی شو. که دلته لاړ شو موږ تاسو شروع یې کړو او یو شی ټایپ کړو، مثلا زه لیکم /ND قوس خلاص قوس بسته انټر، ما سره دلته څه شروع سي یو ډاکومنټ جوړ سي. نو دغه ډاکومنټ به فکر کوم درته تشریح کړی به وي چې دغه ډاکومنټ څنګه راځي. موږ تاسو ورډ پروګرام د دې لپاره چې استاد مثلا تمرین کوي یا شاګرد تمرین کوي د هغه لپاره یو 15 دانې پاراګرافونه بای ډیفالت ورکړی ده. څنګه دلته ما ساوي RAND څه تاسو ولیکئ، کله چې دا ولیکل شفت پرس ونیسئ 9 باندې کلک وکړئ قوس خلاصیږي، شفت پرس ونیسئ 0 باندې کلک وکړئ قوس بندیږي. چې کله دا کار هم وکړئ انټر وکړئ دا تاسو ته څه کیږي 15 دانې پاراګرافونه راځي. چې په دغه پاراګرافونو تاسو څه وکړئ تمرین وکړئ. دا معلومات زموږ تاسو په بلربخو نه ده، د ویډیو د دغه شیانو لپاره معلومات ده، پوه شئ، فقط د تمرین لپاره درکوي. که زیات یې غواړئ چې زیات معلومات درته درکړي بیا ما /ND قوس خلاص دلته خپل عدد ولیکه څو دانې دی پکار دی. زه ورته وایم ما ته 10 دانې نه 15 دانې پاراګرافونه راکړه. انټر یې قوس وتړه انټر یې کړه. اوس ګورم موږ تاسو ته څو دانې پاراګراف راغی 15 دانې پاراګراف راغی. هر څومره چې تاسو عدد ورته ولیکئ تاسو ته همغومره باسي. بل څه کار کولی شئ، تاسو کولی شئ چې په دغه پاراګراف کې مشخص کړئ څو دانې، مثلا زه ورته 2 دانې پاراګراف راته راوړه. هر پاراګراف کې کامه 10 لاینه وي، لاین یعنې 10 خطونه معلومات پکې لیکل شوی وي. نو قوس وتړه انټر یې کړه. ګوره موږ تاسو ته 2 دانې پاراګراف راغی، 10 لاینه دغه پاراګراف هم کې لیکل شوی ده او 10 دانې د دوم پاراګراف کې لیکل شوی ده. صحیح شو؟ دغسې تاسو کولی شئ چې استفاده ورنه وکړئ. نو لومړنۍ برخه دوستان موږ تاسو سره په هوم ټاب کې څه ده د کلیبورډ ګروپ ده. کلیبورډ، فونټ، پاراګراف، سټایل، ایډیټینګ، اډز دې ته موږ تاسو ګروپ وایو. دا خپله څه ده ټاب ده. صحیح شو؟ هوم ټاب ده. په یو ټاب کې څو ګروپونه دي. اوس موږ تاسو لومړنی ګروپ وایو کلیبورډ ګروپ وایو. کلیبورډ دوستان موږ تاسو سره د کټ کاپي پیسټ کارونه کوي. څنګه کوي؟ مثلا که زه راشم دلته دغه 3 دانې خطونه 4 دانې خطونه انتخاب کوم، راځه په دغه خطونه کې موږ تاسو لاړ شم دا په دغه رنګ ورته استفاده کوم. نو دا رنګ مې چې کله استفاده وکړم او دغلته به لاړ شم دغه 3 خطونه بیا انتخاب کوم، دې ته به بل رنګ متفاوت سور رنګ انتخاب کوم. نو زه وایم چې دغه پاراګراف ما 3 دانې مثلا 2 عمره جوړ کړی ده. صحیح شو؟ د دغه پاراګراف یو کاپي زما پکار ده لاندې، یعنې یو بل هم واوسي. نو کاپي کول دی ته چې لومړنۍ ځایه کې هم وي او دوم هم موږ تاسو ته راکوي لکه عکس غوندې. اوس موږ تاسو که خپل عکس په موبایل کې اخلو موږ خو موبایل ته نه دننوځو، خو زموږ یو کاپي موبایل کې موجود دي. نو زه دلته لاړ شم دا ټول انتخابوم، دا مې انتخاب کړ. دلته ګوره دغه 2 اپشنونه څه سو فعال سو. یا لومړنی اپشن څه ده د قیچي شکل ده، هغه کار د اول راځو کاپي باندې. زه کاپي باندې کلک کوم، څه کله مې کلک وکړ دلته راځم کرسر ایږدم انټر کوم، ورته وایم چې دلته یې راته پیسټ کړه. پیسټ یعنې کېږده انتقال یې کړه. نو دلته پیسټ باندې کلک وکړه. ګوره هماغه پاراګراف اول ساحه کې هم دلته هم څه شو تکراري راغی. او که ووایو چې دغه سور پاراګراف څه کوم یو ده دا بیخي له دې ځای نه ویسه دلته یې نه غواړم دغلته بیخي لاندې راوړه. نو دلته بیا په قیچي باندې کلک وکړئ، څه کله هم کلک وکړئ ګوره له هغه ځای نه واخیستل شو. نو څه وکړه دغلته موږ تاسو ته څه کړه پیسټ یې کړه. نو دلته د کرسر کېده پیسټ، دلته موږ تاسو ته راغی. په مکتوبونو کې ډېر په درد خوري، دا تاریخ له دې ځای نه لرې کړه دلته یې ویسه، دا نوم له دې ځای نه واخله دلته یې ویسه. نو ډېر ځایونو کې موږ تاسو له دې څخه څه اخلو کار اخلو. د دې لپاره چې دا مې درته ښه تشریح کړې راځئ په شکلونو کې هم درته ښایم. مثلا دا موږ تاسو سره څه ده ستوری ده. نو دغه ستوری چې دا د دې رنګ ځای اړوم مثلا کوم رنګ ته داسې تقریبا یو سور رنګ ته به یې واړوم چې ښه معلوم سي. دلته به زه لاړ شم دلته به ووایم چې سور رنګ. اوس دا ستوری چې ده موږ تاسو سره سور رنګ ستوری ده. زه غواړم چې د همدغه سور رنګ ستوری نه یو دانه بل هم ولرم. د دې کار لپاره زه څه شی اخلم؟ له دې نه کاپي اخلم. نو تاسو دلته لاړ شئ په دا بټن باندې کلیک وکړئ، کاپي دلته د کرسر کېده دلته پیسټ باندې کلیک وکړئ. ګورئ یو بل موږ تاسو هم څه سو راغی. صحیح شو؟ او که دا د مثلا یو ځل ما هغه واخلم کنټرول وي کوم یو بل هم راشي ماته
او د دې رنګ زه بدل کړم بل رنګ ته مثلا زه به لاړ شم د دې رنګ به چینج کړم دا زیډ رنګ ته زه وایم چې دغه کوم زیډ رنګ کې چې هغه ده مثلا دا ستوری دا دلته نه په دغه صفحه کې دی نو دلته دغه انتخاب کړه کنټرول ایکس یا دغه قیچي باندې کلیک وکړه دلته د کرسر کېده کنټرول وی یا په دې بټن باندې کلیک وکړه دا درته څه کې راځي د کاپي شارټکټ څه ده کنټرول سی ده دا د کاپي ده چې کاپي اخلي او کنټرول وی درته پیسټ کوي پوه شئ او کنټرول ایکس د کټ کولو ده مثلا که زه لاړ شم دا ستوری واخلم کنټرول ایکس واخیستل شو دلته د کرسر کېده کنټرول وی دلته بیرته درته راځي صحیح شو دغسې تاسو کولی شئ چې له دې څخه استفاده وکړئ او کار واخلئ نو دا موږ او تاسو سره د کټ او کاپي استفاده که د تاسو یاد وي موږ او تاسو کټ او کاپي په وینډوز کې هم ویلې ده چې له فلاش نه ډیټا کاپي کوو کټ کوو استفاده کوو زه وایم بس دی انشاءالله بله ورځ ته دا نور اپشنونه وایي